بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کمانده صاحب لطفا خودتان تقدیم کنید معرفی کنید. أسأل الله كلها بالآيات سعدي جميع در محترم حاجی صاحب اسدالله در قندهار ولایت اقتصادي جامعي محترم مسئول که لطفا ووایي چې د قندهار په ولایت کې کومې منطقې کومې ولسوالۍ او کومه علاقهدارۍ ازادې دي او کوم قسمتونه تر اوسه پورې د روسانو د مزدورانو تر لاس لاندې دي شوي. كندهار الحمد لله مجاهدين كثير موفق طول كندهار لك أزادي يبلغ سوالي سلورة لكداري مجاهدين فقط طول كده وكان معها يواسي هواي ميدان أو دشار داخل شمال فلاس كده هواي ميدان مجاهدين ودفاع محصرة دي دشمن خيالية يسكر واسطة ورئيس او شار کې چې جنگ ماتل یا هم خاص شار خلکو په خاطر شار کې ډېر ورونو او دارسته هغو لپاره په خاطر شار ماتل دي چېرې مجاهدین په هر وخت کې وغواړي چې شار کې خپل کنټرول لاندې راولي انشاءالله په ظرف کې د یوې هفتې ټول مکمل شار د کندهار په خپل کنټرول لاندې راوستی شي. الحمدلله د مجاهدینو وضعیت ډېر قوي دښمن هلته ډېر ضعیف دی ډېر ژر دی چې کندهار په عمل مجاهدینو لاس ته ورځي او دښمن به هلته مغلوبه کېږي. اوس وخت کې د مجاهدینو عمده عملیات په ښار باندې دي او که په میدانوي باندې؟ تقریبا 3 میاشتې کېږي چې عمده عملیات د مجاهدینو میدان شروع شوي دي او میدان تقریبا مجاهدین په داخل کې په مرز کې د میدان ټول موضع ورکړل نیولي دي او دښمن یې شاته کړی دی. کله د میدان او د ښار په منځ نه میدان او د ښار تر منځ ډېره مسافه ده هغه ټول د مجاهدینو په لاس دی ارتباط د میدان د ښار تقریبا 2 هفتې کېږي چې ارتباط د میدان د ښار په منځ ته رسوي. اوس عملیات په ښار باندې دي میدان نه په میدان د میدان د فتح کېدو لپاره مجاهدین ډزلې کوي او یوه نامه د کشتۍ جدید یو لوی فرقه دسته په هغه باندې عمده عملیات شو. کشتۍ جدید د مشرقي طرف ته د کندهار طرف د کندهار د ښار محترم حاجي صاحب اسدالله داسې ځینې وخت داسې خبرونه راځي چې په کندهار کې جزیاني ملیشاو فلاني ځای کې عملیات وکړه فلاني ځای کې عملیات وکړه که لطفا د دې جزیاني ملیشاو په اړه کې معلومات راکړئ دا جزیاني ملیشاوې څوک دي کوم ځای کې پراته دي او تعداد یې څومره دی؟ جوزجاني ملیشه خاص د کندهار په ښار کې قرار لري یعنې مجاهدینو ته د جنګ لپاره د باندې وتلي نه دي او نوځي په ښار کې دوی داسې بد عمل کوي چې په خلکو څه پیسې واخلي مقامونه وچوړوي او د شپې لخوا کورو ته ومولېږي او د 500,000 د 10,000 افغانیو په مقابل کې انسان هم وژني خو دا یو دستور دی د دښمن لخوا ورکول شوی دی قصداً غواړي چې دا خلک ډېر ازادي او بل د جوزجانیانو په باب داسې خاص صحیح معلومات نشته چې څوک وایي دا روسان دي خو خپله روسان دي ترلاسي شوي روسان دي چې هغه راغلي دي او څوک وایي چې هغه تسلیم شوي کسان چې په شمالي ایسو کې تسلیم شوي دي دښمن ته هغه کسان دي راځي نو عمل یې ډېر بد عمل دی ډېر بد رویه د خلکو سره کوي چې خلک ډېر ځینې متنګ دي څو وخت مخکې د کندهار خلکو د ډېر زور سره سبب دا بې اتفاق خلکو هجوم په دا جوزجانیانو باندې او په هغو کې 2 کسان مړه کړه نور په ځغستا ځینې ولاړه د ښار خلکو چې هغو بس په نسل اول نه دغه ټول یې په لغتو په ډبرو په کړکیو تقریبا دا 3 میاشتې به انشاءالله کېږي بیا تر هغه وروسته بیا جوزجانیانو خپل دغه کې عمل کې څه تغییر راوستلی دی دونه شدت نه کوي لکه پخوا شکل څنګه چې تاسو وویل چې میدانوي د مجاهدینو د خوا تر محاصرې لاندې دي لطفا دلته د دښمن د تیارو د الوتکو کېناستل او پورته کېدل ماته مشکل وي
هغوی په څه وخت کې خپل کمالات ترسره کوي؟ یعنې تیارې په کوم وخت کې ډېرې زیاتې کېږي؟ داسې دی چې د کندهار میدان د درو طرفو یو طرف یو پاتې ښار او بل طرف ته د ښار اطراف پراته دي. یو طرف ته ریګ کور دی چې هلته د کلستانه کورونه شته، هغه ډک دي او هلته پر هغه خوا باندې مجاهدین داسې مسلسل ګزاره کولی نه شي. نو د شپې د طرفه دی په هلیکاپټرونو کې د هغه ریګ د لارې راځي، نو بعضې وخت د خپل اکمالات کې د بلې لارې نه شي کولی. ریګ کوم طرف دی؟ شمال طرف؟ جنوب طرف دی. جنوب طرف دی. دوی صرف هغه ریګ کې کښېني؟ بلې هلته تیارې کښېنوي، بیا میدان کې تیار نه شي؟ نه شي کېدلی. په دې وروستیو وختو کې د کندهار په ولایت کې الحمدلله یوه ډېره ښه مشترکه جهادي شورا جوړه شوې ده چې د هغې د کندهار د مجاهدینو ټول وروڼه د خلکو منځ کېږي او رهبري کېږي. که لطفا د دې شورا په اړه ښه معلومات وکړي چې څومره نفر لري، څنګه جوړه شوې ده او په هغې کې څه تشکیلات دي، د هغې وظیفې څه دي؟ کندهار کې الحمدلله د جهاد د شروع څخه اتفاق و اتحاد شته او موږ ټول جهادي کارونه او ولسي کارونه په مشوره سره د مجاهدینو دي. د ټولو تنظیمونو ترمنځ موږ مشترکه شورا لرو او د هغې پر څنګ مشترکه محکمه لرو او دا شورا زموږ دوه تقسیمه شورا ده، یوه نظامي شورا ده، یو ولسي شورا ده. نظامي شورا خپل نظامي کارونه مخته بیایي او ولسي شورا د ولس څه ویجاړې کومې چې هغه الحمدلله مابین مجاهدینو کې هېڅ اختلاف مخالفت نشته. کوم تصویب او فیصله چې شورا وکړله هغه د منلو وړ ده او هېڅوک هم ورسره نه دي. نظامي شورا د سره څخه دا دوې شوراګانې جوړې دي. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دا شوراوې په تجدید کړې او دې مو تجدید نظر وکړي، تر هغه مو پیاوړې کړی ښې شوې او زموږ ټول کارونه چې دي هغه په دغه شورا د نظامي شورا کې 12 کسان داسې دي چې عمومي شورا 4 کسان د اخر سیل او ولسوالي باندې 2 کسان د هغو څخه بیا 12 کسان جلا شوي دي نظامي د 12 لپاره داسې تفصیل دي، لکن حتی د شورا په تایید وکړو ټوله نظامي شورا هغوی نظامي شورا دا 12 نفر دي په 12 نه نور کړي نه دي. د کوټ په ولسوالي باندې 2 کسان دي، کندهار کې 14 ولسوالۍ شته او 4 کندهارۍ شته او 4 کسه داخل د ښار شورا دې څه بیا 12 کسه جلا دي چې هم د دې سره په مشوره خپل کار کوي. د وظیفه دې سپارل شوې ده او په کندهار کې تاسې د عملیات چې مثلا په جلال کې عملیات دي چې هلته متاسفانه د اعتماد لري، د اعتماد شکل څخه پر هغه ته جلال د شورا کې یو متحد ده. کندهار کې تاسې نه زموږ په کندهار کې عملیات ټول مشترک ولو که د 5 کسانو د 6 کسانو عملیات یې هم داسې وو چې د یو نفر یو عملیات کې یو ټول تنظیمونه باندې داسې ورځې باندې تقسیمونه نه په باندې تقسیمونه چې دا منطقه د ټاکي تنظیم نه ده. هر منطقه چې باندې چې عملیات کېږي په هغه کې به د هر تنظیم کېږي او په هر وخت کې چې عملیات کېږي په هغه کې به د هر تنظیم معمولا اتحاد او داسې کېږي چې هلته تاسې موږ مشترک ټیمونه لرو، مشترک باندې لرو. ټول تنظیمونه د 7 تنظیمو مشترک ټیم دی. 14 کسان نور 2 نفره د تنظیم باندې د ټیمو لپاره چې هغه دغسې چې کوم باندې شی موږ ته راځي مشترک دی هغه سفر تعین کړي دي هغه بیا د بل چا په رایو کې هغه کارونېږي. یعنې الحمدلله ته بالکل کامل اعتماد د خلکو د حقوقو دپاره سیاسي او فقهي رهبرۍ چې موږ شورا جوړه کړې ده ولسي شورا په هغه کې څومره نفر دي او
مشوره چې ده هغه د دعوو د خلکو د اصلاح لپاره کار کوي. خو دغه مشوره چې دوه کسانو دا ټوله ولس کسان د اسلامي چارې مجاهدینو او ولس باندې چې دا تاسو مشوره وکړئ بیا د اعتماد لري بیا تاسو دا هغه لپاره چې محکمې ته تللی یو محکمه کله چې روسان افغانستان کې وو بمبار ډېر شدید بمبار کول لکن روسان به بمبار تر هغه شدید زیات شوی دی مخکې د ورځې مثال زر شل واره بمبار کاوه تاسو پنځه ویشت ځایه بس کاوه اوس یې پنځوس شپېتو حتی داسې ورځ راغلې ده چې سل وارې بمبار او مخکې پلونه چې وو هغه واړه وو نسبت په دې دا ډېر غټ غټ Конечно, уверен, что все это я вас так сарай подорожник поставил на партию мы любой вот это удержит сейчас خلکو صحي وضع او اقتصادي وضع خلکو صحي او اقتصادي وضع ډېره ټیټه ده دا دی چې کسان د اوله څخه ډېر خلک کوم کسان چې څه استعداد والا خلک وو هغه ټول مهاجر هغه څوک پاکستان ته څوک بلې خواته ولاړل دا چې پاتې دي هغه ټول غریبان خلک پاتې چې هغه کسان پاتې دي اوس هم چې هغه کسان چې په داخل کې کسان پاتې دي هغه مجاهدین پاتې شوي دي مجاهدین د خپل وړو څخه څه د خپل خاصو وسله په څه ورکوي په دې کافي کېږي همدا چې زموږ کندهار خو زراعتي ولایت دی او زموږ زراعت مختلف کار جنګ په جریان کې زموږ ټول په دې دي
ځینې وخت داسې افواهات نشر کېږي چې البته د هماغې طرفه چې در کندهار کې ځینې قومونه دي او ځینې خلک دي چې هغوی صرفا د وطن لپاره زمینه برابره کړي او هغوی ظاهرشاه غواړي. دا به ډېره ښایي چې موږ د کندهار د مجاهدینو نه غواړو چې کندهار ولس کې کندهار خلک ظاهرشاه په راتګ کې څه بدلوي او آیا د کندهار خلکو چې دومره جهاد وکړ او هغوی هغه خدمت کړی دا اوس ظاهرشاه راشي او که دوی بل مطلب دې باره کې څه وایي. دا خو بیخي هر څوک دا فکر د ځان سره کوي. او زه د دې خلکو څخه هیله کوم چې دا فکر د خپلو ورونو څخه لرې کړي چې ظاهرشاه چې د کندهار د لارې راځي پاکستان هېڅکله تسکیه نه کوي. الحمدلله په کندهار کې د فکر خلک شته، د خلکو چې جهاد قرباني ورکړې ده خاص د خدای لپاره ورکړې ده، د ظاهرشاه لپاره ورکړې ده، خاص د خدای لپاره خپله قرباني ورکړې دي. او کندهار مجاهدین چې دي مطلق سل په سل کې د اسلامي حکومت مجاهدینو اسلامي حکومت غواړي. باید د اسلامي حکومت په بل هېڅ شي ځینې کې د ظاهرشاه راځي، د امرشاه راځي. دا فکرونه چې د هر چا سره دي دا باید لرې کې د ځان څخه واضح او باطل چې دا د دښمن پر باطل داسې خامخا په هر ولایت کې داسې خراسان دي چې هغه ځایخواه یې غواړي او د بلې خوا تاریخ شوي وي. ظاهرشاه هلته کندهار ته راتلی نشي او د کندهار خلک د ظاهرشاه خوښ دي او د خپلې قربانۍ په ظاهرشاه کوي. مخکې داسې ویل کېدل چې ځینې خارجي لاسونه په دې برخه کې ځانګړې دفاع کوي چې ظاهرشاه راولي کندهار ته کندهار په میدانوي کې وسوي هغه ته د درناوي د قوم ځینې سکتورونه یعنې ځینې د ولسمشر هغه څنګه طرفداري وکړي او د ده نه حمایت وکړي او بیا د کندهار والي د هغې سره هغې ته داسې نام تصرف کړي او بالاخره نتیجه دې دعوت کې کابل ته وګوري. تاسو څه پوهېږئ ظاهرشاه به دومره خلک ولري په کندهار کې چې هغه د کندهار میدانوي ته راشي او د ده نه ساتنه وکړي. هغه کندهاري حامیان د ظاهرشاه چې دي هغه هېڅ کندهار ته راتلی نشي، دوی پخپله کندهار ته نشي راتلی، یعنې هغه خپله نشي راتلی. دوی چې کندهار ته نشي راتلی نو ظاهرشاه لکه محترم خمیني صاحب اسدالله د کندهار د اسدیه جبهې محترم مسؤل په دې بابطه کې داسې اوازې خپرې شوي دي او په پاکستاني اخبارو کې کله ناکله خبرونه راځي چې روزانه تقریبا د سلنه 200 کورنۍ کې د کندهار د مختلفو ولسوالیو مهاجرین چې عربستان ته تللي هغوی بېرته خپلو کورونو ته ځي چمن لري. دې برخه کې تاسو څه فکر کوئ او څه وایي چې دا موږ خپله لیدلي نه دي چې دوی ټول کال او ټول کوچنیان دي. دا هر کال دا خلک راځي په اوړي کې هغه سیمې چې ازادې دي د ولسوالۍ ازادې دي خو دلته پاکستان کې دا داسې کسان راځي چې اصل نه لري یا د کفایت څه نه لري. غریبان خلک دي مجبور دي د خپل مجبوریت په خاطر هلته کندهار ته راځي نو په ولسوالۍ کې دا خپله ځمکه د ازادۍ ټول مسؤل لپاره خو د دغه اصولو لپاره چې دې په مسؤلي کې د پاکستان دا داسې ښکار کوي دا اصلا د افریقا ده او هغه داسې راځي چې داسې راځي یو سپین ځای د ځان سره راوړي ټول کار کوچنیان چې هغه داخل ته راغلي دا چې اوس څوک وایي چې سل کال یې کندهار ته راځي ما دا په سترګو لیدلي چې په 200 کال بېرته د کندهار نه پاکستان ته راځي سخته بمباري ده. ډېر ښه محترم خمیني صاحب که په اخر کې د خپلو همسنګرو وروڼو دپاره د جهاد د خپلو قومندانانو دپاره د مجاهدینو دپاره او د افغانستان د ټول مجاهد ملت دپاره څه پیغام لرئ یا څه ویل لرئ مهرباني وکړئ چې زه خپلو مسلمانانو وروڼو ته ټولو په مخه السلام علیکم وبرکاتو وایم او وروسته تر دغه زما دا خواسته ده د خپلو مسلمانانو وروڼو چې غیر له دې چې په افغانستان کې د مجاهدینو په لاس اسلامي حکومت نافذ شوی نه وي او قرآن حاکم شوی نه وي نور به په بل څه موږ نه راضي کېږو او باید د هر باطل په مقابل کې د الله جل جلاله شکر